السلام علیکم ستړي مشه په موکړه د دې غړې لاندو مهمو خبرونو ته نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی دی دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی تر استعفا وروسته خپور شو نصیر احمد فایق هم پر خپل ټویټر باندې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه په رسمي توګه د چارو د رهبرۍ او پرمختګ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی هغه ویلي چې په سختو نخوالو کې د غستر مسؤلیت پر غاړه اخیستی او هڅه کوي چې د افغانانو غږ واوري بل لور ته کابل کې د ډوډۍ کار ازادۍ او سیاسي مشارکت په اړه د لسګونو ښځو مظاهره په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه دوی د ډوډۍ کار ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې مظاهرې کړې او له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي که څوم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د باد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې له ځان سره لرل د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځینه کارکوونکې په کورونو کې نول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونونو محرومې ګرځول شوې او OIC وايي اسلام آباد غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو مهم پریکړه لیک وړاندې شي د اسلامي همکاریو سازمان OIC د عمومي منشي مرستیال ویلي دی چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي طارق علي بایاخت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د ډسمبر د 19مې کنفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي بایاخت دا څرګندونه داسې مال کړې دي چې د اسلامي همکاریو سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 50 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربای پاکستان دا وټاکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار شوی دی او د خوړو نړیوال پروګرام وايي پر افغان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی لیدونکو له ملتیا مننه کوم ښې چاره